پنځه بجې راځو سهار 2 نفره ټکوي موږ یې پسې ټوله وو. زموږ باغونه تقریبا 2000 درختې به وي. دوی په اخه شپهونو کې بیا موږ ټکوو یا چې د ټکولو نه یې غش کوو. د سی جی ټین پښتو ټولنې هندارې د پروګرام درنو لیدونکو سلامونه جوړ په خیر. خدای دې وکړي چې د صحت جامې به پر تن ولرئ. زه احسان الله کریمي یم. نن موږ راغلي یو د کندهار شاولي کوټ ولسوالۍ ته چیرته چې زیات شمیر د انځرو د میوې بڼونه شته او دلته زما شاته تاسې وینئ چې زیات انځر د وچېدو په موخه باندې هوار شوي دي. په ننني پروګرام کې به موږ ورځو بڼونو ته باغونو ته د انځرو له بزګرانو او بڼوالو سره به د دوی پر سږنیو حاصلاتو باندې خبرې اترې ولرو. قدرمنو لیدونکو دلته موږ اوس یو باغ ته راغلي یو ملګری دلته له ما سره ولاړ ده. دی مسؤلیت یې دا ده چې له دغه ونو څخه دا پورته انځر راشکوي. نو له ده سره د کار په اړوند باندې خبرې کوم. وروره ته کول خپل ځان را وپېژني. زما نوم محمد داود دی. محمد داود ته سهار څو بجې راځې دغه ونو ته او بیا په څه ډول سره دا انځر له ونو څخه راښکته کوې او بیا چېرته وړې؟ 5 بجې راځو سهار 2 نفره ټکوي موږ یې پسې ټوله وو. داسې 8 بجو 9 بجو ته بیا په چټایي باندې اورو. چټایي ته بیا سبا چینېږي. سبا چې مو چین کړه بیا ستلو کې اچوو. ستلو کې چې مو واچول بیا سبا لکۍ پرې کړو. کار یې څنګه ده؟ اسانه ده سخته څنګه ده؟ یا اسانه نه دی خو بیا مې څه زور لري خو خامخا دنیا ژوند دی نو کار خو خامخا دغونه تکلیف لري. څومره احتیاط ورسره کوي له دغه انځرو سره ځکه دا که په فشار سره په ځمکه باندې ولګېږي شاید خراب شي؟ خرابېږي نه خرابېږي څنګه ده؟ دا شنې دانې د غټې دانې چې راولېږي دا خرابېږي. دا نورې پیزې خو نو پر مځکه نه خرابېږي چې راولېږي. پاچا ته چا چې په لغتو په څومره وخت کې یو ونه پاکوای شي؟ څومره پکې تکړه په دې کار کې؟ دا خو نو چې اوس دا خو اوس ټکول کېږي. اوس په نیم ساعت کې هم نه ګره باغ ټکولی سم. هغه چې اشکول هغې هغه بیا داسې ډېر وخت نیسي. زما نوم محمد فاروق دی. ته دغه د انځرو په هکله که راته ووایه تاسې باغ لرئ څنګه؟ و خپل باغونه هم لرو. د خپلو باغ اوس موږ خلاص ولو. ژړیان یې وکړه مرضونه یې وکړه او اوس دا یې د بل په خواري کې اخته دی. دا یې د بل باغواني مو نیولې ده. دا یې میده اخته یې انځر پیو. دغه مو وظیفه ده. څنګه دي انځر سږکال څنګه دي؟ هلته چې موږ ځینو خلکو سره خبرې وکړې هغوی وویل چې د تېرو کلونو په پرتله باندې یعنې د تېر کال په پرتله سږکال حاصلات ښه دي. ته څه وایې څنګه دي سږکال حاصلات؟ سږکال حاصلات ډېر کمزوري دي. سږکال حاصلات په د مرضو په وجه ډېر کمزوري دي. زیات کمزوري دي. ژړیان یې وکړه مرضونه وکړه کنې شکر دی الحمدلله. سږکال اوبه ډېرې دي او انځرو چې دي هغه مرضونه وکړه ختم شوه. زما خپل داسې د 15 خروارو باغ و هغه کفایه ختم شو پر مخ. نو ژړیان یې وکړه. دا یې اوس دا یې د بل په خواري کې اخته وي. دغه څو کسه باغوانان نوران ولانه سره دي. نو موږ انځرو څخه خلاص ولو. سږکال حاصلات ډېر کمزوري دي. قدرمنو لیدونکو دلته ما سره حاجي صاحب سید کرم ناسته تقریبا 10 کاله کېږي چې دغه د انځرو کاروبار کوي. خپل باغونه هم لري او له نورو بڼوالو څخه هم انځر اخلي او بیا په کندهار ښار کې پلوري. څومره وخت کېږي چې انځرو کاروبار کوي؟ یار انشاءالله 15 کاله شاوخوا دغونه به کېږي. 15 کاله چې زه د انځرو بزازي کوم کاروبار او باغونه خو نو هغه زموږ د پلار د نیکه څه زموږ وطن بل میوجات نه لري هغه انځر کې. حاجي صاحب تاسې دغه باغ هم هر کال څومره انځر کوي؟ څومره منه او څومره حاصلات ترلاسه کوئ؟ نو داسې مطلب چې مرضونه ونه کړي دغه زموږ باغونه تقریبا 2000 درختې به وي.
نو داسې کلونه راسي زر منه کوي کنداري منونه، داسې وخت بیا راسي چې سم یې حاصلات یا سم یې بارانونه نه وي، مطلب مرضونه ونه کړي بیا 2000 منه کوي، داسې وخت بیا راسي مطلب 1500 منه کوي. نو دا داسې دی چې یو مرض دغه ونه کړي مطلب حاصلات کوي، نو مطلب چې مرض وکړي بیا خو نو کمزوري کېږي، مال هم کمزوري، انځر هم کمزوري، په بیه هم ارزانه وي، خرابیات هم کوي، او چې سمې اوبه باندې وي، بارانونه نه وي، وریځې نه وي، سیزن پر وخت باندې، نو بیا حاصلات کوي. دغه انځر کیفیت یې څنګه ده؟ مثلا په نورو ولایتو کې هم په یو شمېر ولایتو کې انځر شته، دغه د کندهار انځر څه ځانګړتیا لري؟ نو د کندهار انځر چې دي په دغو کې ولایتو کې، په نور ولایتو کې هم اوس انځر شته، مطلب په دغه کې شته، په کلات کې شته، په میزانه کې شته، په روزګان کې شته، په هلمند کې، په ډېرو ځایو کې شته. نو سر انځر یې مطلب د دغه شاولي کوټ چې د کندهار د ولسوالۍ د شاولي کوټ دا انځر دا کیفیت لري چې مطلب دا انځر درې وخته پورې چربي لري، مواد لري، غوړ لري، مطلب پاسته پراته یي، رنګ نه اړوي، در نوي سیزنه پورې چې بل سیزن راځي در هغه وخته پورې دی مطلب خپله چربي او خپل مواد لاسه نه ورکوي. د دا نور منطقو دا چې دي هغه تورواله کوي، وچېده کوي، یو قسم تورواله کوي، باره وچ سي، باره متیږي، رژیږي. نو دا انځر مطلب در نوي سیزنه پورې دی ځان رسوي، چربي لري. دغه انځر کومې ګټې لري؟ حتما به یې تا ته ګټې معلومې یې، ځکه باغ هم لري او کاروبار دې هم کړی. ګټې چې دی کومې ګټې لري؟ ګټې خو نو داسې مطلب داسې د خوراک پر برابر بیان دی، او روغتیا ته روغتیا ته خو نو یو خو دی داسې ګټه خو یو دا ده چې موږ خورو یا استعمالوو، یو خو مطلب دی قوي دی، انځر تقویه لري، بل یې دا ګټه ده چې مطلب د بدن چې انسان مطلب معدې مریضي لري دی قوز نه لري، قوز متي، بل مطلب دماغ ته ګټه لري. قدرمنو لیدونکو، اوس مهال موږ یو ځای ته راغلي یو، دلته ګڼ کسان انځر په دې ډول باندې په دغه لرګي کې پی او بیا داسې اوږده اوږده تناونه ورڅخه جوړوي او له هغه وروسته یې بیا لمر ته هواروي. دلته ما سره یو ملګری ناست ده، نو له ده سره په دې اړه باندې خبرې کوم چې دغه کار څنګه کېږي. زه هم ورسره لګیا یم، نو ورو ورو زه هم ورسره بلدېږم، نو دواړه به همدا انځر همداسې پیو، له هغه وروسته به یې بیا لمر ته باسو. وروره ته که لومړیو کې خپل ځان زموږ لیدونکو ته وپېژنې، نوم دې څه دی او د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ نوم یې ملا حکمت الله خوندي، د کندهار ولایت د شاولي کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ته د دغه انځرو په هکله راته ووایاست، دلته کوم کار اوس دغه کسان په څه شي باندې مصروفه دي؟ دا د انځرو په پیودان باندې مصروفه دي دا کسانان. لومړی تاسې دغه کیسه کې راته وکړئ چې څنګه انځر له ونو څخه را کته کوئ، بیا یې دلته څنګه راوړئ، دا طریقه راته ووایه. نو دا طریقه خو دا رقم ده چې دوی په اخیست په ونو کې بیا موږ ټکوو، یا چې د ټکولو نه یې غش کوو، بیا راوړو دلته پر چټایانو باندې په میدان هوارو، بیا چې وچ سي بیا چین پکښې کوو. چین چې پکښې وکړي نو بیا وروسته غټو کوچني و میده او میانه دا سره جلا کوو. هغه چې جلا کړه بیا دغه د یو قسم لکۍ لري، هغه یې پرې کړو، بیا ټکي کې بیا نو داسې پیودو داسې لاړونه جوړوو. دلته زه دا تاسې ګوتې وینم، دا چیرې مور باندې اچولي دي، دا ولې؟ دا ټوکر دا خو دا ګوتې وړي، دا انځر چې دا جژه دي، سخت کار ده. د لمر یو وکې سخت کار دی، د لمر چې وي بر دا ګوتې وړي، ګوتې خو ډېر نازکې دي، دا پوستونه د خیږي.